السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، کله چې یو مسلمان جماعت ته د جمع دپاره حاضر شي او په دغه وخت کې دغه مسلمان نه دغه جمع ولاړه وي او دغه مسلمان نه یو رکعت یا 2 رکعاته یا 3 رکعاته مونځ شوی وي، نو دغه مونځ راګرځولو بیا څنګه طریقه ده؟ ګران کتونکو، کله چې یو مسلمان جمع ته داخل شي او په دغه وخت کې دغه مسلمان نه یو رکعت مونځ ادا شوی دی، نو دی به امام پسې نیت وتړي او امام سره به که 4 رکعته مونځ وي 3 رکعته مونځ به امام سره ادا کړي. هغې نه وروسته چې کله امام ښي طرف ته سلام وګرځوي او ګس طرف ته سلام ګرځوي، په دغه دوران کې به دغه کس یو رکعت ته پاتې شوی دی به ودرېږي او دی به ثنا شروع کړي. هغې نه وروسته به اعوذ بالله او بسم الله ووایي او هغې نه وروسته دنه اولنی رکعت تللی دی، یعنې ډک رکعت یې تللی دی، نو دی به سورې فاتحه او هغې نه وروسته یو صورت ورسره میلاو کړي او د هغې نه وروسته به رکوع او سجده وکړي او آخري قاعده او سلام به وګرځوي، نو دغه مسلمان دغه مونځ کامل او مکمل شو، برابر شو. خو که چېرته یو مسلمان نه 2 رکعته مونځ تللی وي، نو د هغې ترتیب هم دغه رنګې دی. او که چېرته د یو مسلمان نه 4 رکعته مونځ وي او په دغه 4 رکعته مونځو کې دغه مسلمان نه صرف 3 رکعته تللی وي، نو دغه 3 رکعاتو طریقه څنګه؟ او دا ډېره اهم او ضروري مسله ده. ګران کتونکو، کله چې یو مسلمان نه 3 رکعته مونځ شوی وي، صرف یو رکعت کې امام سره دی میلاو شي، دغه یو رکعت امام پسې راونیسي، نو دغه یو رکعت امام سره پوره کړو. هغې نه وروسته چې امام سلام وګرځولو، نو دغه مونځګزار به ودرېږي او ټولو نه اول به دی اولني 2 رکعته یعنې ډک رکعتونو قضا راوړي. مطلب دا چې دغه کس ودرېدلو نو ثنا به ووایي، هغې نه وروسته به اعوذ بالله بسم الله به ووایي، سورې فاتحه به ووایي، هغې نه وروسته به سورت ووایي او دغه رکعت به مکمل کړي، یعنې قاعده به وکړي او هغې نه وروسته دی به ودرېږي، بیا به 3 رکعت بسم الله به ووایي، سورې فاتحه به ووایي، سورت به ووایي، رکوع سجده به وکړي، بیا به دی واپس ودرېږي او هغې نه وروسته به دی په آخره کې تش رکعت وکړي او د آخري قاعده به وکړي، سلام به وګرځوي. نو دا د دغه مونځ راګرځولو طریقه شوه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.